د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار په متحد کرکټ لوبغالي کې د داود غني ګل لالا تر سرلیک لاندې دریم پړاو سیالۍ پیل شوې. د بلخ کرکټ ولایتي استازی محمد الله ثابت وایي په دغه ټورنامنټ کې 15 کلب لیول لوبډلې برخه لري چې 14 لوبې د یوې اونۍ په لړ کې ترسره کیږي او په وینا یې په دې ایونټ کې هره لوبډله 15 سیالۍ ترسره کوي. نوموړی زیاتوي دغه لوبې په شلوریزه بڼه دي او هره ورځ د سهار او ماسپښین لخوا دوې لوبې ترسره کیږي. ښاغلی ثابت د دې سیالیو د ترسروي موخه د غوره استعدادونو موندل، د لوبغاړو فزیکي تکړښت او د راتلونکو لوبو لپاره د لوبغاړو پوره چمتوالی یادوي. د نن کوم ټورنامنټ موږ شروع کړی ده د بلخ داود غني ګل لالا په نوم ټورنامنټ ده چې د مالي سپانسر داود غني شرکت په نامه په غاړه اخیستې ده او دې کې 15 دانې د ټیمونه دي. سیار ټیم دې کې 15 لوبې کوي چې یوه هفته به دوام وکړي انشاءالله د ټورنامنټ. بلخوا د بلخ ولایت کرکټ یو شمېر لوبغاړي د دې سیالیو له ترسره کېدو خوښ دي او یا د سیالۍ د ځوانو لوبغاړو لپاره ګټورې بولي. دوی له حکومت او افغان کرکټ بورډ څخه په دغه ولایت کې د کرکټ لوبو د ترسره کېدو لپاره د معیاري او زرغون لوبغالي د جوړېدو غوښتنه کوي. ستونزې خو مو زښته زیاتې دي. کرکټ بورډ هم اول خواست دا ده چې موږ د اول میدان جوړ کړي، ځکه چې ډېر مشکلات مو میدان کې خپل هم شاهدان هستې. ګراوند مو شګې دي، خاوره ده، شین نه ده او ښه فیلډینګ نه کېږي، ښه هغه نه کېږي. پکې مشکلات مو ډېر دي پکې او بورډ نه خو مو دا ډېر خواهش ده چې موږ ته ښه اکاډمي جوړه کړي او ښه انډور جوړ کړي، ځکه چې شپږ میاشتې موږ د پریکټس کوی سو باره شپږ میاشتې نه غوځمی راځي. بیا چا اقتصاد ښه ځي جل آباد چا چې نه پاتې شپږ میاشتې بعد نور بیا سیزن کېږي دلته راځي پریکټس لپاره. سپونسرانو نه، تجارانو نه مالي ملاتړ باید موږ نه وکړي ښه صحیح هر څه هغې کې. او دا میدان نور هر څه موږ ښه صحیح برابر دي، خو ډېر وخت وعدې موږ سره وشوې چې دا میدان به جوړ شي. دا 4 کاله 15 کاله شول چې دا میدان به جوړ شي، هېڅ نه دی دا میدان سرته ورسېږي. خاص مشکل اکاډمۍ دی موږ ته جوړه شي او دا میدان موږ ته جوړ شي او نور تجارانو دا هغه لرو چې باید ملاتړ موږ ښه صحیح وکړو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلخ کرکټ امیرت لخوا د رمضان جام او اختریزې سیالۍ ترسره شوې وې. د یادونې وړ ده چې تر دې سیالیو وروسته به په بلخ پوهنتون کې د پوهنځیو او د دولتي ښوونځیو ترمنځ لوبې ترسره شي.